پښتانه چاره کړې راله څه دي او بس ټوپک زموږ کلتور او ثقافت دی. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مې ومنې. مظهره پرېده یم د اسمان ستورو پیش کې او راغلی یم وادي تیرا تختکي علاقې ته. د درویش صاحب سره مې ملاقات وشولو، د ده نه به شعرونه غزلې اورو او درویش صاحب د اسمان ستورو پیش کې درته هرکلی یم او مینوالو اورېدونکو او کتونکو تاسو شعرونه غزلې ډالۍ کړي. ډېره مننه تاسو چې په دومره سخت وخت او په دومره مصروفیاتو کې تاسو موږ له په دا الوکې له تکلیف وکړو روغلو. نو اول خو تاسو ډېره شکریه کوم او تاسو ډېره مننه کوم. او د غزل نه وړاندې یو څو شعرونه دي. خدایه دا څنګه انصاف څه انسانیت دی، خدایه دا څنګه انصاف څه انسانیت دی، ورور په ورور سره چې وژني شهادت دی. او غرق تباه د هغه کس چې په دنیا کې غرق تباه د هغه کس چې په دنیا کې چې راوستي په مونږ کې بغاوت دی. او پښتانه چاره کړې راله څه دي، پښتانه چاره کړې راله څه دي او بس ټوپک زموږ کلتور او ثقافت دی. او د پردو نه به مونږ څه ګیلې اوس وکړو، د پردو نه به مونږ څه ګیلې اوس وکړو، خپلو هم په مونږ زمایلی خپل طاقت دی. یای شي د کنډر کنډر کورګي دیوال ته ناست یم او کړمه سوي او سیلي دیوال ته ناست یم. او د وصال په تمه تمه هغه ځای کې د وصال په تمه تمه هغه ځای کې و تېر شول ډېر مازدیګري دیوال ته ناست یم. او د یتیم په شان مې وخت کې په مخ درومي، د یتیم په شان مې وخت کې په مخ درومي او زه بیمار یم په زړګي دیوال ته ناست یم. او چې په کومه لاره لاړو زه یې څارم، چې په کومه لاره لاړو زه یې څارم او ګوندې راشي ناڅاپي دیوال ته ناست یم. او هر یو پلار د خپل بچو سره مشغول وي، هر یو پلار د خپل بچو سره مشغول وي. مننه مظهر صاحب، هر یو پلار د خپل بچو سره مشغول وي او زه چې نه لرم بچي دیوال ته ناست یم. ډېر ښکلی دردناک خیال دی، ته بیا ویه. مننه، هر یو پلار د خپل بچو سره مشغول وي او زه چې نه لرم بچي دیوال ته ناست یم. او زه درویش یم خوشحال د خلکو لرې، زه درویش یم خوشحال د خلکو لرې او ستا یادونه رانه وړي دیوال ته ناست یم. ډېره څو شعرونه دي. چې نه مې خپل چرته په کار شو نه پردو لاسونه راکړل، نه مې خپل چرته په کار شو نه پردو لاسونه راکړ. او خدایه داسې وخت ته جوړ شوم لیونو لاسونه راکړل. ډېر ښکلی زبردست. مننه. او په ګودر کې وچ سینار یم بلبلانو یم پرې ایښی. په ګودر کې وچ چینار یم. مننه. په ګودر کې وچ سینار یم بلبلانو یم پرې ایښی. او نه خزان په ما را درومي نه سپرلو لاسونه راکړل. یای شي ورکه ګرمي شه لوی وړه پولې پولې دي او زه به د تیرا غرونو ته یخې چینې دي. ډېر خوندور. مننه. ورکه ګرمي شه لوی وړه پولې پولې دي او زه به د تیرا غرونو ته یخې چینې دي. او یو خوا ګرمي بل بیماري ده، یو خوا ګرمي بل بیماري ده او دا خو له پرېږده مهنګایي ده، یو خوا ګرمي بل بیماري ده او دا خو له پرېږده مهنګایي ده. او څه به مونږ وخورو څه به واخلو غریبې دي او زه به د تیرا غرونو ته یخې چینې دي. او نه کبابونه او چرګان خورو، نه کبابونه او چرګان خورو، نه پلاونه او مایان خورو. مونږ تکبل د خپل مور د له شملې دي او زه به د تیرا غرونو ته یخې چینې دي. او د سرو ګلونو شین چمن ته او کله به لاړ شو خپل وطن ته، د سرو ګلونو شین چمن ته او کله به لاړ شو خپل وطن ته. دا مو په زړونو کې د ډېرو تلوسې دي او زه به د تیرا غرونو ته یخې چینې دي. او د وطن قدر په مونږ وشو دا چې لږ پاتې شو نو ښه شو، د وطن قدر په مونږ وشو دا چې لږ پاتې شو نو ښه شو. اوس به یې خاورې ښکلوو مونږ ته خوږې دي او زه به د تیرا غرونو ته یخې چینې دي. او خیری مقطع یې جوړ چې د ګل غوندې هیواد شي او درویشه کله به آباد شي، جوړ چې د ګل غوندې هیواد شي او درویشه کله به آباد شي. امید لره که خیری لږې غوندې شپې دي او زه به د تیرا غرونو ته یخې چینې دي. ډېره مننه.
توجه راکولو. ته هم ډېره مننه کوو. بس په اخر کې مینوالو نه بس اجازت غواړم. د لوی الله په امان. خدا حافظ.